ما دته ویل چې حضرت محمد تر ټولو وروسته پیغمبر دی، اخري نبی دی. ما دته ویلي و زه ستاسو خپرونه په کیو تلویزیون کې ګورم، د هغې خپرونې بیان مې ورته وکړي. نو ده راته ویل چې په انجیل کې چیرې راغلی دي چې حضرت عیسی یوازې عیسایانو دپاره دی، د ټولې نړۍ دپاره نه دی. په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې عیسایان شته او په ټوله نړۍ کې خواره دي. دې ورور پوښتنه وکړله چې ما مخکې ویلي دي چې دا څومره پیغمبران چې تر مخه راغلي دي هغه صرف د خاص وخت دپاره او د خپل قوم دپاره راغلي دي او ټوله پیغام یې محدوده و د وخت دپاره. نو د ده پوښتنه دا ده چې په انجیل شریف کې چیرې لیکلي دي چې عیسی علیه السلام یوازې د خپل قوم دپاره و. زه به لومړی د قرآن عظیم شان حواله درکم. په قرآن شریف کې راغلي دي په سورت آل عمران کې سورت نمبر 3 آیات نمبر 49. سورت آل عمران 3 سورت 49 آیات. عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل دپاره را لېږل شوی و. همدغه آیات راغلی دي په سورت صف کې سورت نمبر 1 آیات نمبر 6 چې عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل دپاره راغلی و. مګر زه پوهېږم چې ته یو عیسایي یې، کیدای شي قرآن عظیم شان ونه منې، هېڅ خبره نه ده. که چیرې تاسو په انجیل کې وګورئ، په انجیل کې راغلی دي په ګاسپل اف میتیو کې مضمون نمبر 10 جمله نمبر 15 او 6 کې عیسی علیه السلام وایي و خپلو شاګردانو ته تاسې و غیر یهودي خلکو ته مور ځئ، د هغوی و ښار ته مور ځئ، مور داخلیږي، خو لاکن تر هغه دا ښه دی چې د بېلارو یهودو و کور ته ورسئ، و هغو خلکو ته ورسئ چې یهود دي او په یهودیانو خلکو کې بیا بېلارې دي، په خپل دین کې هغوی ته ورسئ. عیسی علیه السلام فرمایي په ګاسپل اف میتیو کې مضمون نمبر 15 جمله نمبر 24 زه نه یم را لېږل سوی مګر یوازې د هغو یهودیانو دپاره چې لاره یې ورکه کړې ده. دا عیسی علیه السلام وایي. نو په انجیل شریف کې راغلی دي چې عیسی علیه السلام یوازې د یهودو دپاره راغلی و. دا ځکه چې عیسی علیه السلام خپله هم یهودي و، خپله هم د یهودو دپاره را لېږل سوی و او خپلو ملګرو ته هم ویله چې تاسې یوازې یهودو ته ورسئ. هیله لرم سم جواب مې درکوي. که د ښځو په طرف کې یو غیر مسلمانه ښځه یې نو خپله پوښتنه دې وکړي. دلته غیر مسلمانه ښځه نشته. بله پوښتنه د دا مخامخ مایک څه وکړي. زما نوم سنجې دی او زه خپله انجینر یم. زما دا پوښتنه ده چې زموږ هندوستان ته اول هندویزم رالی، وروسته بودیزم رالی، وروسته جودیزم رالی، په آخر کې نو سیکیزم رالی. په دې مذاهبو کې جنگ جدل در اوسه نه دی راغلی، خو د بلې خوا چې دا نور مذهبونه راغله لکه جویش، عیسایان او وروسته اسلام، په دې درو سرو کې په دا 1400 کاله کې ولې دا جنگ ختم نسو؟ دا مې لومړۍ پوښتنه ده. او دویمه پوښتنه دا ده دا تاسو چې یو څه د تروریستانو تعریف وکئ صحیح ده، سمه ده، مګر تروریستان اسلام بدنامه کوي، دا خبره به منې؟ دا تا غوندې مسلمانان چې کم کارونه کوي دا ډېر ښه دي. او بله خبره ده دا اوس چې په عراق کې څه وسوه دا ښه کار ونه سو. هر چا چې کړی وي که مسلمان وي که هندو وي د مذهبي ځایونو سره باید داسې ونه سي. ډېره مننه. دې ورور دوې پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه دا وه چې هندوستان ته اول هندویزم راغلی، بیا بودیزم راغلی، بیا جینیزم راغلی، بیا سیکیزم راغلی. هیڅ جنگ منګ نه دی پکې سوی. لیکن په دا جوډایزم کې، عیسایت او اسلام کې همیشه جنګونه وي. ولې؟ تاسو کیدای شي چې د خپل مذهب په باره کې خبرتیا نه لري. تاسو مهابارت لوستلی دی؟ تاسو لوستلی دی مهابارت؟ په ټوله مهابارت کې جنګونه دي. د نورو مذهبونو سره نه دي، په خپل منځ کې دي. که چیرې تاسو مهابارت ولولئ چې هغه یو کتاب دی او ما لوستلی دی، په هغه کې دننه خپلوان یعنی د خپلوانو ترمنځ پانډو 15 او د کوړو 100 جنگ دی. په مهابارت کې چې د جنگ په باره کې څومره جملې دي تر قرآن مجید په څو واره اضافه دي. که تاسو حساب کوئ چې په قرآن مجید کې څومره آیاتونه دي، په مهابارت کې څو چنده زیات دي. او چې کله بیا تاسو بھگوت گیتا ولولئ، بھگوت گیتا د مهابارت یو برخه ده. 18 فصل دي. د بھیشما پرو
د 25 څخه تر 42 فصله پورې ورته وایي بھگوت گیتا او بھگوت گیتا تر ټولو زیات د مطالعې کتاب دی په هندو مذهب کې او دلته په دې بھگوت گیتا کې شری کرشن نصیحت ورته کوي رائے ورکوي صلاح ورکوي مشوره ورکوي ارجن ته چې کله تاسو ولولئ بھگوت گیتا فصل نمبر 1 د 45 جملې څخه تر 46 جملې پورې ارجن د جنگ په میدان کې خپل وسله پر مځکه ږدي او وایي و شری کرشن ته زه د جنگ په میدان کې بے ګناه مرګ خوښوم په نسبت د دې چې د خپل دوستانو سره جنگ وکم دا غسی وای تاسو بل وستلی د هغه څخه د ستی ورسته په دوهم فصل کې په جمله نمبر 2 او 3 کې شری کرشن وای و ارجن ته ارجن ته د کوم رئیس دونه بی غیرت اسوي د کوم رئیس دونه بی رندوکی اسوي دا بیرستا په ځل کې څنګه درول ودل ته څنګه داسې بزدل اسولې هغه وای چې د ځوانانو غیرت دی جنگ کول بیا په جمله نمبر 1 دیش 2 دیش او 3 دیش کې څورته وای هغه ځوان خوش نصیب دی چې د جنگیدلو موقع په لاس ورځي کچېری ته وجنګېږي نو ته به جنت ته ولاړ سې که نه وجنګېږي نو جنت ته نه ستللای دا څوک وای شری کرشن نصیحت کوي و ارجن ته که زه دا ووایم چې ستاسو شری کرشن وایي چې د خپلو خپلوانو قتل وکړي نو دا شیطانی حرکت دی که زه دا ووایم چې ستاسو د هندو مذهب په کتاب کې تاسو درشوي چې د خپلوانو قتل وکړي نو دا به یو شیطانی کار وي نو یو هندو دستی ماته وایي چې دا خو جنگ دی د حق او باطل په منځ کې نو زه به درته وایم چې په قرآن شریف کې هم دا غسل لیکلي دي جنگ د حق او باطل تر منځ زه پوهېږم چې په هندو مذهب کې دا نه دي لیکلي چې تاسو خپل خپلوان قتل کړئ که د حق دپاره یو څوک و هم جنګېږي نو هیڅ خبره نه ده ولو که هغه ستاسو خپلوان یې ولو که هغه ستاسو مور و پلار یې هیڅ خبره نه ده دا خو شری کرشن ارجن ته وایي او هغه د اسلام خلاف خلک چې د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث ته بل رنګ ورکوي د صحیح بخاري 4 ټوک په 44 نمبر حدیث کې په کتاب الجهاد کې د الله رسول فرمایي هر مجاهد چې و جهاد ته ځي کچېرې هغه قتلیږي نو هغه به جنت ته ځي که هغه ژوندی بیرته راسي نو هغه ته به د دې دنیا شتمني په لاس ورسي اکثر د اسلام مخالف په شمول د ارون شوري دا حدیث راواخی وایي چې دا څنګه مذهب دی وایي جنگ وکړي کمړس په جنگ کې نو جنت یې ځای دی کنه نو د دې دنیا شتمني کچېرې تاسو بھگوت گیتا ولولئ فصل نمبر 2 جمله نمبر 10 پاغه کې شری کرشن وایي و ارجن ته ارجن پورته سه او جنگ وکړه کته چیرې مړ سه یعنی قتل سه ته به ولاړ سه جنت ته که چیرې ژوندی بیرته راسه نو د دنیا شتمني به در ورسیږي کټ مټ چې په صحیح بخاري کې محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي هغه وایي شری کرشن و ارجن ته ماته داسې ښکاري چې ارون شوري بھگوت گیتا بیخي ویلی نه دي که چیرې ویلی وای نو د اسلام پر خلاف لیکل نه کول نو تاسو د شو معلوماتو دپاره د دواړو کتابونو مطالعه وکړئ تاسو وایئ چې هندویزم رالی بودیزم رالی اشوکا څه شی وکړه په لکاو انسانان یې ووژل تاسو وایئ هېڅ جنګ نه دی سوی تاسو کیدای شي دا هېروئ تاسو د هندوستان تاریخ بیخي لوستلی نه دی که تاسو د هندوستان تاریخ ولولئ نو په دې ځای کې هم د کروڑونو انسانانو قتلونه سوي دي نه یوازې دا چې په مهابارت کې لیکلي دي تاسو وګورئ اشوکا ټوله نړۍ تباه او برباد کړي او بیا د هغه څخه سړی جوړیږي نو قتلونه خو وکړه که تاسو وګورئ په هندویزم کې هم قتلونه سوي دي په جوډایزم کې هم دي په عیسایت کې هم دي په اسلام کې هم شته چې په هر ځای کې هم تاسو ووینئ ځینې ځایونه چې جنګونه سوي دي مقابلې چې سوي دي هغه د حق او باطل تر مابین سوي دي سمه ده او ځینې ځایونه که تاسو وګورئ نو د بېګناه انسانانو قتلونه سوي دي تاسو پوهیږئ د نړۍ په تاریخ کې د مذهب په نامه د دین په نامه چې تر ټولو زیات قتلونه کړي دي هغه دی کروسیډر د عیسایت په نامه باندې په لکاو انسانان یې قتل کړل د عیسایت په نامه باندې که تاسو وګورئ چې یو نفر چې تر ټولو زیات قتلونه یې کړي دي په نړۍ کې هغه څوک دی تر ټولو زیات قتلونه چا کړي دي په دنیا کې هټلر یهودیان یې ووژل 6 میلیونه څونه 15 لکه خلک یې قتل کړل نو زه خو دا نسم ویلی چې عیسایت غلط و که چیرې هټلر د 15 لکو یهودیانو قتل کړي دي
نو زه خو دا نسم ویلی چې عیسایت او انجیل شریف خلکو ته دا هر څه ور زده کړي دي. ما انجیل شریف لوستلی دي. دا چې هټلر 80 لکه یهودیان وژلي دي، نو موږ خو عیسایت نسو ګناهکاره کولی چې د عیسایت پر نامه باندې چې هغه سپېڅلی جنګ ورته وایي، هغه کروسیډر د مذهب په نوم چې باید مذهب واړوي د زرهاو او لکهاو انسانانو قتل وکړي. که تاسو وګورئ داسې ډېر تاریخونه تیر سوي دي. په هندوستان کې هم دي، د هندوستان څخه د باندې هم دي، په هندویزم کې هم سته، په بودیزم کې هم سته. که تاسو وګورئ نو په عیسایت کې هم سته، په اسلام کې هم سته. خو کله چې یو ټکر رامنځته سي د حق او د باطل، نو د حق دپاره د باطل پر خلاف باندې پر موږ جنګ کول لازم دي. نو دا ستاسو غلط فهمي ده. ستاسو دوهمه پوښتنه چې ځینې تروریستانو، ځینې ترهګرو اسلام بدنامه کړی دي، او تاسو چې زه ښه کار کوم، حق خپروم، امن خپروم، تاسو چې وایاست تر یو ځایه ښه وایاست. لکه څنګه چې ما وویل، دا رسنۍ چې و ځینو کسانو ته تروریستان وایي، دا څه ډول ترهګر دي؟ په دې پوهېدل موږ ته ډېر ضروري دي. هغه څه ډول ترهګر دي؟ هغه خلک چې غلط کارونه کوي، که د هغو په زړونو کې بیره پیدا کوي، نو دا یو سم ترهګر دی. لکه بګت سنګ ترهګرو مګر شو په دغه طریقه سره که یو مسلمان د ځینو غلطو خلکو سره جنګیږي د حق دپاره، نو دا سمه ده. زه په دې هم پوهېږم چې ځینې انسانان زموږ رنګ رابدي، ځینې مسلمانان د نامه مسلمانان دي. اکثره مسلمانان دا فکر کوي، نه یوازې دا چې غیر مسلمانان بلکې مسلمانان هم دا فکر کوي چې جهاد و دې ته وایي چې هغه مسلمان چې په هر سبب هم جنګیږي، که هغه د خپلې شخصي ګټې دپاره، که هغه د نامه دپاره، او که د شخصي مځکې دپاره، دوی هغه ته وایي جهاد. دا غلط فکر دی. د جهاد معنا دا نه ده چې دا هر مسلمان چې هر رقم جنگ کوي، که هغه د شخصي ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د نامه دپاره، و هغه ته جهاد نه ویل کېږي. د جهاد توري راغلی دی د جهاده څخه چې معنا د مبارزه کول. جهاد په اسلامي لغاتونو کې مبارزه کول د خپلو بدو عادتونو سره، زموږ د خپل غلط نفس سره جنگ کول، جهاد کول، و هغه ته وایي جهاد. د ټولنې د سمون دپاره وایي جهاد. د جنگ په میدان کې د خپل ځان ژغورلو ته وایي جهاد. خو رسنۍ د جهاد معنا غلطه تعبیري. که تاسو په دې پوهېدل غواړئ چې په رښتیا سره ترهګر څوک دی، چې په رښتیا توګه سره د بېګناهو خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي، د لومړۍ درجې ترهګر د نن په تاریخ کې د پخوا خبرې به سره پرېږدو چې په ننني عصر کې د بېګناه خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي. زما د حساب څخه لومړۍ درجه ترهګر دی بوش. تاسو پوهیږئ چې تر ټولو طاقتوره ملک امریکا تر ټولو پر کمزوره ملک افغانستان باندې بمونه ووري. دا نو نارینتوب دی. دې ته نارینتوب وایي. بمونه پر غورځي د لوړې څه، او موږ خو پوهېږو چې د چا په خاطر تهمت لګوي پر اسامه باندې. زه د اسامه انډیوال نه یم. زه دا نه وایم چې بن لادن ښه سړی و که بد سړی. ما تر اوسه پورې بن لادن نه دی لیدلی، زه یې پېژنم لا نه. او دا هم نه وایم چې اسامه بن لادن ترهګر و که نه و. خو خیر تاسې راسئ که داسې یې هم وبېمنو چې څونه ثبوتونه دوی لري هغه خو غلط دي. افغانستان وایي و امریکا ته چې تاسو موږ ته ثبوتونه راکړئ. دوی ثبوت ورکوي و مشرف ته و ټوني بلیر ته. ثبوت یې غواړي افغانان، دوی ثبوت ورکوي مشرف ته او ټوني بلیر ته. دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا ځکه چې د دوی سره هېڅ ثبوت نشته. خو خیر که دا وهم منو، خیر د دې بحث په خاطر به دا وهم منو د بیلګې په ډول چې دا یوه سړي دا غلط کار کړی دی. اوس تاسو د یوه سړي دپاره آیا پر یو بشپړ هېواد باندې بمونه غورځولی سئ؟ په زرهاوه انسانان قتلي. دوی څه حق لري؟ بیا پسې ولاړله عراق ته، په زرهاوه انسانان یې ووژل. زه دا نه وایم چې صدام حسین ښه سړی دی، زه دا نه وایم. زه پوهېږم چې هغه ډېرې غلطۍ کړي دي. هغه عراقي خلک چې د صدام حسین په وخت کې یو څه په عذاب کې وه، اوس تر هغه ډېر په عذاب کې دي، ډېر زیات. دا څوک په عذاب وي؟ جارج بوش. دا خو ما 15 کاله تر مخه ویلي وه په استرالیا کې، کله چې زما څخه یو امریکایي کونسلر پوښتنه وکړه چې ستا په فکر سره اسامه بن لادن یو ترهګر دی؟ نو ما په هغه وخت کې لا ده ته ویلي وه، 2-3 میاشتې وروسته د سپټمبر څخه وروسته ما زه خو دا فکر کوم چې لومړۍ درجه ترهګر دی جارج بوش. او هغه په ورځپاڼه کې هم راغله. نن بیخي ډېر انسانان دا وایي چې جارج بوش ترهګر دی. حتی په امریکا کې هم کله چې یو څېړنه وسوه، یوې شخصي ادارې یوه څېړنه وکړه په امریکا کې، هغو 3 نومونه ورکړي وه.
څوک تر ټولو غټ ترهګر دی؟ اسامه بن لادن، صدام حسین او که جورج بوش؟ پر لومړی درجه ټول عمر جورج بوش دی. غیر مسلمانان هم دا وایي چې لومړی درجه ترهګر دی جورج بوش. تر ټولو کښته درجه د هغې څېړنې وه 83 او ځینې خلکو یعنې 78 خلکو ویلي وه چې لومړی درجه ترهګر دی جورج بوش. دوی اوس په خبر شوله 15 کاله وروسته 6 کاله وروسته. ما خو پخواله ویلي وه. اوس به نو ته زما څه دا پوښتې چې داسې خلک دغه رسنۍ پر ګوته او پر پچه کوي او رسنۍ بدنامه کوي چې څه حالات روان دي. هیڅ یو مذهبي شخص که هغه مسجد دی که کلیسا یې که منارې یې په قرآن کې راغلی دي چې هغه باید وران نه کړل سي. هیڅ یو هم. د قرآن آیات دی چې مه ورانوئ منارې د عبادتونو ځایونه. دا غلط کار دی خو په قرآن کې هم راغلی دي. که چیرې هر څوک دا کار کوي که مسجد وي که کلیسا وي که مندر وي په مجموع کې د عبادت ځای که ورانوي نو دا د انسانیت خلاف کار دی او د قرآن شریف پر خلاف کار هم دی. هیله لرم سم جواب مې درکړي. لکه څرنګه چې زموږ سره وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر به موږ یو دوې پوښتنې به لا نورې هم واورو نو وروسته به دا پروګرام پای ته ورسوو انشاءالله. اوس که زموږ د خوندو په جمله کې یو غیر مسلمانه خور وي نو ژر دې خپله پوښتنه وکړي. دلته غیر مسلمانه ښځه نشته. ښه اوس که دلته زموږ یو غیر مسلمان ورور وي. السلام علیکم ذاکر صاحب. شریرام راجو زما نوم دی. نو چې ستا موضوعات زه اورم چې په وید او په بګوت گیتا کې چې کومې موضوعګانې دي د یوه الله رسالت او آخرت تاسې چې دا موضوعات وړاندې کوئ نو کله چې یو څوک دا موضوعات اوري نو ولې نوم بدل کړي یا مذهب بدل کړي که رښتیا الله یو دی نو خو په ټولو کتابو کې یو دی نو نوم او مذهب ولې اړوو. او بله خبره دا ده چې زموږ ځینې ملګرو اسلام قبول کړی دی. زموږ په سیمه کې مسلمانان ورته وایي چې دا حتمي ده چې خپل نوم هم واړوي. په دې کار سره موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږو. زموږ د سیمې مسلمانان د نوم په بدلولو باندې ډېر تاکید کوي. او بله خبره دا ده ورور جانه یوه پوښتنه بس ده وخت کم دی. دا تا چې کومه پوښتنه وکړه زه به د هغې جواب در کوم. د هغه څخه وروسته به نورو خلکو ته نوبت ورکو. د ورور پوښتنه وکړله وایي که چیرې په وید کې لیکلي دي د توحید په باره کې د یوه خدای په باره کې د یوه الله په باره کې د یوه ذات په باره کې او د رسالت په باره کې نو موږ ته د مذهب د بدلولو اړتیا څه ده؟ ما کله درته وویله چې خپل مذهب بدل کړه. زه درته وایم پر خپل مذهب په ټینګار سره عمل وکړه. ستاسو په وید کې لیکلي دي په بګوت گیتا کې لیکلي دي چې بت پرستي حرامه ده غلط کار دی. په بګوت گیتا کې فصل نمبر 9 مضمون نمبر 9 موضوع نمبر 9 په جمله نمبر 20 کې لیکلي دي چې هغه څوک چې په فزیکي شیانو پسې ځغلي او د هغو عبادت کوي هغه د غلط خدای عبادت کوي. هر هغه انسان چې په پیسو پسې په فزیکي شیانو پسې ځغلي هغه د غلط خدای عبادت کوي بت پرستی کوي او بد اعمال تر سره کوي. نو د بت پرستی پر خلاف باندې ډېرې جملې دي ستاسو په وید کې په بګوت گیتا کې. نو ما کله درته ویل چې تاسو خپل مذهب بدل کړئ. زه خو درته وایم چې پر هندویزم باندې په ټینګار سره عمل وکړئ او بت پرستی ختمه کړئ. د هغه څخه وروسته لیکلي دي ستاسو په وید کې چې ډېری ریشان به راسي اخري ریشي به راسي او پکښې لیکلي دي چې د اخري ریشي چې څه هم درته وایي هغه ومنئ. که ته چیرې یو رښتونی هندو یې نو تاسو ته چې اخري ریشي محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او پیغام یې درته راوړی دی هغه دی قرآن. په دې قرآن عمل کول پر تاسو فرض دی. که تاسو خبره نه منئ نو تاسو یو ښه هندو بیخي نسئ کېدای. ما چیرې تاسو ته ویل دي چې خپل مذهب بدل کړئ. زه وایم په مذهب په ټینګار سره عمل وکړئ. چې کله تاسو عمل په وکړئ نو تاسو به یو خدای ومنئ آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آخري پیغام قرآن مجید. دا لیکلي دي د عیسایانو په کتاب کې په نورو کتابونو کې او د هندوانو په کتاب کې هم. تاسو ویل چې د نوم اړول حتمي دي. د نوم اړول ضروري نه دي. په نامه سره د چا څه مسلمان نه جوړیږي. محمد ذاکر سلطان عبدالله په عمل سره مسلمان کیږي. په عمل سره که چیرې تاسو خپل ټوله رضا و الله و خدای ته ورسپارئ و دې ته ویل کیږي مسلمان. اوس د نوم په اړولو سره ذاکر عبدالله سلطان یا شاکر سره څوک نسي مسلمانېدلی. که مسلمانېدل غواړې خپل رضا و یوه الله ته وسپاره نو بیا به ته یو ښه مسلمان سې. د هندو معنا څه ده؟ هندو یو جغرافیاوي تعریف دی. جغرافیایي د سیمې په اعتبار سره پیژندنه ده چې کم یو انسان چې کم یو شخص
د انډس د سیمې په شاوخوا کې اوسېږي. د انډس د سیمې په شاوخوا کې هغه انسان چې د سندو والي پر شاوخوا اوسېږي و هغه ته وایي هندو. دا د هندو توري د هر څه تر مخه عربو کارولي وو چې و دې هېواد ته راغلي وو. نو دا د هندو توري د ټولو تر مخه کارولي وو عربو. نو په جغرافیاوي لحاظ سره هر سړی چې هم چې په دې هېواد کې اوسېږي هغه ته هندو وایي. په جغرافیاوي لحاظ زه هندو یم، په مذهبي لحاظ بیا نه یم. په جغرافیاوي لحاظ په سیمه ییز اعتبار سره که ته دا وایې چې د هندو معنا ده د بت عبادت کول، نو زه هندو نه یم. خو د سیمې په اعتبار سره زه هندو یم، د سیمې د لحاظ زه هندو یم. دا چې یو الله منم بیا مسلمان یم، ولې چې زه خپله ټوله رضا و الله جل جلاله ته سپارم. په اسلام کې هم د نوم اړول فرض نه دي، د نوم اړول فرض نه دي. که چیرې په هغه نوم کې شرک سوی وي، د هغه نوم څه چې د شرک بوی راځي د هغه بدلول فرض دي، کنې نو د نوم بدلول فرض نه دي. ته پر خپل زاړه نوم پاتېدلی سې. په عملی ډول ته د یوه الله خبره ومنه، نو ته به یو ښه مسلمان سې. هیله ده چې سم جواب مې درکوي. اوس موږ بیا د یو غیر مسلمان ورور و طرف ته ورځو چې غواړي پوښتنه وکړي. زما نوم چې رمیش دی، زه په اتفاق بیړني پوستخانه کې کار کوم. زما پوښتنه دا ده چې یو څو ورځې مو په ورځپاڼو کې ولیدل چې هغه سپورټ ستوري چې ده چې د هغې پر کالو اغوستلو ډېرې خبرې وسوې. تاسو نصیحت ورته وکئ چې داسې نه کوي. هغه د چا په خوله نه کوي او هغه کالي اغوندي. هغې ته څه ویل لري؟ او زما یو بله پوښتنه ده، زه ستاسې خپرونه په کیو تلویزیون کې ګورم. که هغه خپرونې په سیمه ییزه لهجه دوبله سي، نو دا به ډېر ښه کار وسي. دې ورور دوې پوښتنې وکړې. هغه دویمه پوښتنه یې داسې وکړه چې زما ځینې تقاریر دي په سیمه ییزه لهجه باندې دوبله کړل سي. ورور جانه زما د خوا څخه هېڅ ممانعت نشته، هېڅ شرط نشته. هر څوک چې دوبله کوي دوبله دې کړي. زه ستاسو په ژبه نه پوهېږم، نو ستاسو د حیدرآباد خلک یې باید دوبله کړي. هېڅ شرط نه پرېږدم او انشاءالله چې ثواب یې حتما خدای ورکوي. تر کومه ځایه چې د لومړۍ پوښتنې جواب و چې یو څو میاشتې تر مخه په رسنیو کې داسې د سپورټ په باره کې یو خبر راغلی و د کالیو اغوستلو په باره کې. نو ته وایه چې ستا رایه څه ده؟ زه چې وایم دا ستا پوښتنه چې ده که نه، دا د ثانیه میرزا په باره کې ده. د ثانیه میرزا په باره کې نو خو سم دمسې دا ووایه. زه پوهېږم چې هغه هم د حیدرآباد ده او دا د ثانیه میرزا په مسئله کې څو میاشتې پرله پسې هندي رسنیو او نړیوالو رسنیو دې کیسې ته هوا ورکړه او دا به د هر خبر سرټکی و یا به د ورځپاڼې پر دا مخ صفحه باندې راغله چې اسلام د ثانیه میرزا پر خلاف دی، هغې مولایانو ته سپکاوی کړی دی، داسې نور داسې نور او داسې نور. ما ډېر راپورونه ولوستل، مګر زما رایه دا ده چې کله دغسې پوښتنې را پیدا کېږي نو موږ باید د حکمت څخه کار واخلو. د حکمت څخه زه دا نه وایم چې عالمانو فتواوې ورکړي دي یا خلکو خبرې پسې کړي دي. اکثره عالمانو ښه فتوا ورکړې ده، اکثرو، مګر ځینې سیاستمداران یې منځته راولوېده. زه به یو لږ نوکي تاسو ته بیان وکم. خلکو ویله چې اسلام د نړیوال سپورټ پر خلاف دی، اسلام د نړیوال ورزش پر خلاف دی او رسنیو د ثانیه میرزا څخه دا پوښتنې کولې چې اسلام داسې کالو اغوستلو ته حرام وایي، نو ته ولې داسې کالي اغوندې، داسې نور داسې نور او داسې نور. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې ثانیه میرزا په ټینس کې یو 13 مقام وه، اوس 14 مقام ته راغلی دی، یو څه فرق پیدا شوی دی، پر 1-2 نمبر باندې ده. تاسو په ټینس کې تر ټولو بریالي د سلینا ویلیام څخه ولې پوښتنه نه کوئ؟ ولې دا پوښتنه نه ځینې کوئ چې د هغې مذهب و هغې ته د داسې کالو اغوستلو اجازه ورکوي؟ تاسو د ملایانو څه ولې پوښتنې کوئ چې په اسلام کې داسې کالي اغوستل روا دي که نه دي؟ تاسو ولې د پنډت څه پوښتنه نه کوئ؟ تاسو ولې د پاپ څه پوښتنه نه کوئ چې سرینا ویلیامز چې لومړی مقام ده د داسې کالو اغوستل عیساییت روا کړي دي او که نه؟ پاپ به زما د نظره څخه دا حتما درته وایي چې حرام دي. ډېر صاف لیکلي دي د حجاب په باره کې د ډیوټرونومي په کتاب کې فصل 22 جمله نمبر 5 کې د حجاب په باره کې، او په بل کتاب ټایموتی کې فصل نمبر 2 جمله نمبر 9 کې چې ښځې باید ښه سم کالي واغوندي. پټ سترمن معنا دا ده زرین کالي به نه اغوندي، زیورات په ځان نه زړي، د یو چا مخ ته دې په ښه اخلاقو سره ورځي، د ښه عزت سره.
او په عیسایت کې هم داسې کالي اغوستل حرام ګڼل سوي دي. که تاسو د یو پاپ څخه پوښتنه وکړئ نو هر پاپ په تاسو ته ووایي په دغه خاطر که تاسو لیدلي دغه نن لکه مسلمانان دغسې لباس کوي، ټوله بدن یې پوښلی، یوازې مخ او لاسونه تر مړوندو پورې ښکارئ. نو تاسو چې کله دا وایاست چې هغه خلک چې مذهبي دي، کومې ښځې چې مذهبي دي هغه باید داسې کالي واغوندي، زما د حسابه څخه هره ښځه هره مسلمانه ښځه باید چې مذهبي واوسي او هغه باید ښه سم کالي واغوندي. رسنۍ څه کوي؟ خبرې ته هوا ورکوي. او د افسوس خبره ده چې زموږ ځینې مسلمانان سیاستمداران دا وایي چې دا ملا صاحبان نه دي، دا د خپل ملایي کوي، د سپورټ و دایرې ته نه را داخلیږي، د سپورټ په کارو دې ګوتې نه وي. زه و دې مسلمانانو سیاستمدارانو ته دا وایم چې د خپل سیاست پر شاوخوا مو راڅرخي، د اسلام و دایرې ته مه را داخلیږي. دوی دا وایي چې د ملایان چې که نه دا زموږ سپورټي مېرمنې د بریالیتوب څخه راګرځي. زه د دوی څه دا پوښتنه کوم او ډېری زموږ غیر مسلمانانو سیاستمداران هم دا وویل چې هر څوک چې هم د ثانیه مرزا پر خلاف دی هغه د دې هیواد پر خلاف دی. دا زموږ هندوان سیاستمداران وایي. نو ما ورته وویل چې هر څوک هم د ثانیه مرزا کالي خوښوي هغه د وید پر خلاف دی، د هندویزم پر خلاف دی. په هندویزم کې هم لیکلي دي، که تاسو د هندوانو کتاب ولولئ، که وید ولولئ، په 10 ټوک کې لیکلي دي مضمون نمبر 15 جمله نمبر 10 او په ریګوید کې لیکلي دي ټوک نمبر 8 مضمون نمبر 13 او جمله نمبر 19 کې چې برهما خدای پاک ستاسو څخه ښځه جوړه کړې ده، په دې خاطر سترګې کښته کوي او خپل سر پټ کوي. نو خدا دې په هندویزم کې حجاب سته. نو د هندوانو سیاستمدارانو خپل دیني کتاب لوستلی نه دی. هغه چې دوی وایي چې هر څوک د ثانیه مرزا د کالو پر خلاف دی هغه د هیواد پر خلاف دی. ما ورته وویل هر څوک چې د ثانیه مرزا کالي خوښوي هغه د هندو مذهب پر خلاف دی. او زه دا وایم و د سیاستمدارانو ته که هغه هندوان دي او که مسلمانان دي چې دا نړیواله سپورټ باید د بریالیتوب سره ونه ګرځول سي. موږ په دې پوهیږو چې پخوا په ټینس کې که موږ وګورو نو ښځو پوره کالي اغوستله، سمې به پټې وې، خو څنګه چې دا وخت سره تېرېږي کالي هم پسې رالنډېږي. خو پخوا هم دغه لوبې کېدې، مسلمانو او غیر مسلمانو ښځو هم کولې. اوس ولې د کالو لنډول حتمي سوه؟ ته داسې ومنه که چیرې سبا بیچ والیبال